بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسوړ ته. نن راځو ریو مینیو کې اول ورو سپیلینګ اند ګرامر راوځو چې لیکنه مو کو لیکنه مو کړې دا اوس غواړم چې ګرامر او د سپیلینګ غلطي شي کوم وې ګورم چې دلته غستا کنه اوس راځم په دې لیکنه کې غلطیان نه سن ګرامر غلطي نه سپیلینګ په دې کې څه غلطیان جوړو مثلا دا هیڅ کوم نه کوم دا ورته شي راځي ګرامر غلطي راځي ور د شنل کې شي دا ګرامر غلطي کشیر مثلا زرا سم دا وی په دبليو په وی باندې واړو پارپلو غلط شو دا سره لکه چې راځي دا سپیلینګ صحیح واړو نو دلته کله کلیک وکړئ د دې لارې هم اصلاح کولای شي خو دا کلماتونه زیاتې بیا نه شي کولای شي دا لغات غلط ست لیکنه کې سره لیکي راوړي نو چې په کلیک ور باندې وکړئ د تا تر اړې وستا مطلب چې شو پاورفل ارو چې تا مطلب هغه به انتخاب کړو راځي دا سوي اصلاح کوي چې په کلیک ور وکړئ وای سي دا که غواړئ صرف نظر یې وکړئ اګنور سو وانس یو دې څه کارم اوس راځم مثلا دلته راځم بل غلطي جوړوم راځم دلته بل غلطي جوړوم دا څه غلطیان مثلا دا چې سوله غلطیان سوله اوس غواړم چې دا اصلاح کړم کدا زیات بیا براسي سپیلینګ اند ګرامر باندې وکړم په دې تاسو راړي اول دا کلیک تاسو لیکل دي نو کلیک دا څه ورګر مطلب دا او کیکو صحیح کیک دا رقم لیک نیک سلیک کاریو چې مطلب اوس راځم که هر یو ساس مطلب هغه انتخاب کې چینج به کوي چینج حال ټول تغیر صحیح یعنی ټول به پښتنه لسخه ټول تغیر اوس براسم د دې لار تلفظ کولای هم سي ور کلیک اوس براسي اګنور دا چینج بل لغات تاسو راوړی دا کلیک چې لیکل دي دا باید چې کیپټلایز ور کیپټلایزیشن وای کیپټلایز د فرست ورډ اف ا سنټنس دا ګرامر یو دا دی چې اول تورې بعد د جملې د غټ نو تا چینج اوس چینج څه کنه بل دا تر راوړی د دې خسته مطلب چې شو شاپ سه دا د مطلب دا شو مطلب نه شو خدا به چینج اوس نو دا د نیز دغه غلط لیکل دی دا د نیز څه مطلب ستا مطلب دا و نیډ نیست اند دا is نور او چې څه چینج وکړي دا مو اول سره چې څه ریډینګ ریاکټینګ کوم یو سم مطلب ورته هم دا چینج نور د غلطیان چې سوال تاسو سپیلینګ ګرامر چې کمپلیټ یو ار ګډ ټو گو کچې تاسو یو نوم لیکئ مثلا زه راځم دا نوم لیکم ولې اوس دا غلط ځکه کچې ولې دا څه ولیکم وایل دا بیا ګلای و چې وحلو دا سره وای سم مطلب دا غدي ورکه چې پکې قرباني کې اول ورقه راوړی دي کنه نو دا باید چې اضافه څه بلوغ به تا د غلطی را نه ولې نه ولې کې غلطی د تر نه نو چې پکې کو د لیو کې کله د لی اضافه کوي چې پکې دلته به چې کې اټ ډکشنری وي دا چې کې ډکشنری ته اضافه یا بل واشته د ولې نو مل کې غلطی نه را ولې کې یاد اسي یا د لارې اضافه کول ځالته هم اضافه کول چې کوم دلته کلیک وکړي اوس سره غلطی نشته مثلا لازم دا ویډیو ولته وګوره د لارې مې اضافه کول اګنور صرف نظر ګرځول چې دا لغات رقمي مالک لري اغستی او اګنور ال ټول صرف نظر ګرځول بل ورو ډیفاین چې دا ډکشنری د ګوره ټګیر پری اور پریمیم ډکشنری فرام د اپس سٹور یو مست be online دا online کار سری please connect to the internet and try again language جبه چیشنا انگلیسی لغاتو دا پار اول لره تیجرز دا کلواتن مثلا ویدم اون شویش دا چیشتا وای لار دا وای دا دی وارم چی نور دا غست لغاتن بیدا کم چی دا وی لار لپاره کاریش سری متردد بیو اوز بر حاصل با کلیک وکی تیجرز بانی تاس تراوڑی گوری دا وی دا پارا میتھڈ تکنیک مور سیستم اپروچ مینر دا ټول کوس مدل ته کول څه کوزم کړی دی لاره دا چې نام نه دی نمونه صحیح سم بل مثلا هر لغت تاسو په کار د نیر د وړم چې ټول لغات نه دي تیجرز باندې وکړو او است نو نه پاره ډیماند ریکوایر وانټ دا به د لسیو کار او دا به چې ورغوم ماست شوت اوټ هافت ټول دا معلومات د دې لارې کول څه هم سرچ کال نه دلته لغات ورکه مثلا زه تام څه وکم د
رنگ درات پیدا کن رنگ دا بچیش که سرچ بکن و در رنگ لپاره دا کنیش گوره ساین کریم اینجوری دا ټول کولای شي وکړي دغه څخه وروسته لرو ورډ کاونټ تاسو ته دغه د لغاتو شمېر درکوي چې څو حروفه دي تاسو ته چې تاسو ټول لیکنه کړې ده څو جملې دي څو لیکي څو پاراګراف دا ټول معلومات ته به کلیک ورباندې ګورئ سټیټکس کې اول تاسو ته وایي پیج څو څپې ده یو څپه ورډ څو لغات دي 432 او کرکټرز نو سپیس دغه هر توری بغیر له دغه فاصلې څخه چې فاصله موږ ولرو وایي څو دي 1910 او کچیر فاصله ورسره کرکټرز وذ سپیس دا غټ بټنونه چې موږ تاسو فاصله لپاره کارو او کچیر فاصله ورسره 2301 دي یعنی دومره فاصله هم کار سره او بل لرو پاراګراف سو پاراګراف دي نه پاراګراف دي لیکي سو لیکي وښ لیکي کدا چې انتخابي انکلود ټیکست باکس فوټنوټ ان نوټس ان نوټونه اوس نه دي بخښي صاحب مثلا زرا زم دلته په ټیکست باکس کې لیکنه کوم هغه لیکنه به بخښي صاحب نه یې هغه نه بخښي صاحب سره نه کاونټ یې ورسره اوس دلته راځم په دې ټیکست باکس کې لیکنه کوم دومره لیکنه مو وکړله دا د ټیکست باکس کې ده اوس که راسم ریویو ورډ کاونټ دا به ایسته کړم وګورئ هغه معلومات زه ورته هم څنګه وکړه دا ټیکست باکس فوټ نوټ اینډ نوټ دا هم ورسره وایستم نو بیا به راسي دا به ورسره انتخاب کړه اوس وګوره څو زره شوه 9000 وګوره څونه فرق دی ډېر لیکنه په ټیکست باکس کې ولیکه ټول څو لیک سره دومره لیک نه سوا تاسو کدا چې انتخاب بیا ورسره حسابي کنه انتخاب نه دغه خروج لو ترانسلیټ په واسطه تاسو کول چې ژباړه تر سره کړئ ترانسلیټ ډاکومنت ټول ډاکومنت ژباړل خو دې لپاره باید تاسو انلاین اوسئ ترانسلیټ یو ډاکومنت یوزینګ ان انلاین ترانسلیشن سرویس صحیح ټول ډاکومنت ژباړل دی باندې کلیک وکړئ وس ګوره فرام ترانسلیټ فرام د کومې ژبې څخه وس نو سرویس هیڅ خدمات نشته صحیح دا باید انټرنیټ موجود ترانسلیټ کومې ژبې ته ژباړې فرانسوي اسپانیش بدري ژبې سره سره راځي هغه ژبه ورته انتخاب مثلا انګلیسي ده طلب انګلیسي انتخاب کومې ژبې ته ژباړې او بس یو کې دا بچش کې هغه ته وژباړې او مینی دام ترانسلیټ سلیکټډ ټیکست دا مالن کار کې څه دا لیکنه انتخاب راځي هغه چې کې ژباړې هغه تاسو ته بل لورو مینی ترانسلیټر دا به د یو لغات لپاره کارېږي دا غواړم چې ویژو دا مالن چې کېږي کار کوي دلته په دې کې دا ویډیو وګورم کومې ژبې ته ژباړل دا لږ معلومات درکړي فرانسوي ژبې زه غواړم سپینیش ته وژباړم وینسته دا په ډېر لغات درته ژباړي خو ډېر شي بیا هغه هم دغه ژبې دي چې موږ نه کارو فرانسوي دغه سپینیش ژبه نو هغه نور چې دی هغه انلاین کار کوي دا هم لانګویج دی سیټ پروپینګ لانګویج پروپینګ لانګویج ته دی خپله د ورډ ژبه چې دا کمه ژبه اوس چې شته انګلیسي ده دا کولی شي پښتو مو ورته انتخاب کړي کولی شي چې انسټال هم اوس به وګورو پښتو ژبه چې شته انسټال سوې نه ده اوس موږ تاسې کله انګلیسي لغات ولیکو دا ګرامري غلطي سپیلینګ غلطي راته ښیي نه که چېرې پښتو ژبه تاسې انسټال کړئ هغه بیا په کومه غلطي چې پکې شي ګرامر یا دغه سپیلینګ هغه تاسې څه کېږي درته ښیي اوس نه انسټال سوی ناټ انسټال دا چې کله انسټال د دې لارې انسټالېږي د هغه څخه وروسته لرو کمنټ تبصرې لپاره کارېږي مثلا دا لیکنه زه ورکوم چا چې دا وګوره غلطیان پکښې راوباسي یا مثلا دی خپل نظر وکړي چې د دې ویډیو پر ځای فلم وکړه یا دې لغات پر ځای بل لغات وکړه یا جملې راوړي چې د جملې پر ځای بله جمله وکړه دا لغات چې انتخاب کړي بیا کمنټ باندې کلیک کړئ اوس به راسه هغه ورته ولیکم ویلکم یوز هیر تل دا د ورکې راځي بل کمنټ کې نیو تام تفریش وکړه داسې ډېر لغاتونه سره نه خو بیا هر لغات ځان ځای لري چې وکړه دغسې هر څو کمنټونه چې تاسو ته رالیکولی شي او دا اتر یې چېرې تغیرولی شي دا په پراپرټیز کې تغیرېږي په فایل مینو کې اوس نو راځو اول دغه څخه وروسته لرو ډیلیټ کمنټ چې کول ډیلیټول چې کله کلیک وکړو اوس وګورئ فعال شو ته هم دا کمنټ ډیلیټ کوي که نه بیا ته به کنټرول زید بل لرو ډیلیټ آل کمنټ شو ټول هغه کمنټونه د ډیلیټ کړي چې دي ښکاره دي
دا کمنټونه کول چې پټ هم کړي او بل ډیلیټ آل کمنټس اند ډاکومنت ټول په ډاکومنت سره کمنټونه ټول ته بیا ټول استفاده اكو چیرته په اول کمنټ کې واړه بل کمنټ ته لاړ سي نیکسټ بل کمنټ بل کمنټس او پریویس بیت چات شو کمنټس کمنټونه ښکارا وسوګر پرسول کمنټونه پړ کله چې کلیک وکړه دا څه ول عمل لري شي کبر ته واړ څه وکړه ښکارا کې شو کمنټس ښکارا کولی بل ضرور ټریک چینج د چی لپاره کاری غواړي په لیکنه باندې بندیز ولګي نو بیا څه کوو د ټریک چینج څخه استفاده اوس داسې بندیز چې زه کله په دې لیکنه کې تغییر راولم هغه ماته راوشي مثلا لیکنه چاته کوي چې غلطیان اصلاح بیا وروسته کولی شي خپل خوښ ورته انتخاب وشي کوم دې خوښ و هغه ورسره ویمنې چې نو دې خوښ هغه ایستلی شي تاسو به راسئ ټریک چینج به فعاله کړئ ټریک چینج به کله فعاله کړئ اوس دا لیکنه ما ثبت کړل راوستم ډیسکټاپ لیکنه مو ډیسکټاپ باندې ثبت کړم ښه اوس به راسه لیکنه به چیش کړو کلاس ویو کړو اوس ټریک چینج مو ورکړي نه اوس راځم زه تغیر پکښې راغلم دلته مثلا انټر وم یو څه لیکنه اضافه اسراله مې وینې هغه چې ورسره راغله وایي دا لیکنه اضافه شو راځم دا لیکنه ډیلیټوم وینې هغه زه داسې راځي ورسره کیپرټې کوي دې ته ټریک چینج وایي خو دا مثلا تاسې تغیر شئ بیا وروسته کولی شئ چې ویې ګورئ ورسره ویې منئ دلته راځم ریویو ته به راسم دا خو چې دی ټریک چینج کولی شي مثلا یو څوک تغیر پکښې راولي هغه دا د ښیي پوهېږي چې دا ټریک چینج باندې لګېدلی ټریک چینج ایسته کې اوس تغیر راولي انټر وم بیا نه راځي نه لیکنه وکړم بېرته به راسي ټریک چینج به فعال دا ډول دا ساده ټریک چینج اوس که غواړئ چې کل پارک کړئ بیا به لاک ټریکینګ وکړئ دلته به راسي لاک ټریکینګ انتخاب اوس به راسي اول پاسورډ ستاسې په خوښه دی دوم یې بېرته دا پاسورډ ورکړئ اوس مې وکړو دا لیکنه به ثبت کړو اوس راځم په دې لیکنه کې چې کوم تغیر راغلی ګوره دا داسې شکل ته واوښته تاسو به راسئ به کلیک وکړئ ویو ایډیټ ډاکومنټ اوس راځم تغیرات پکښې راولم لیکنه اضافه کوئ ډیلیټوئ یا بولډوئ ورال داسې علامه ورسره راځي اوس غواړم چې دا ایسته کړم ګوره که دلته راسئ هغه ستاسې څخه څه غواړي پاسورډ غواړي غلط پاسورډ باندې نه ایسته ګوره پاسورډ ډیزاین کړی اوس ته غواړې چې دا تغیرات وګورې چې کوم تغیرات راغلي په دې لیکنې کې نو راپسې دلته به دا پاسورډ به چیش کړې دا به اپلای سي اوس لیکنه خلاص کړئ اول خو دا آل مارکاپ دا د ټول راته وښیي مارکاپ وګورئ وایي دې کې لیکنه ډیلیټ سوې ده دا اضافه سوې ده دا بولډ سوې ده هغه درته ښیي دا خو یې ډولونه دي نو مارکاپ مې راته ښیي صرف د هغه ساده اورجینل په هغه اصلي ډول دا د مارکاپ ډولونه دي آل مارکاپ چې وایي تاسو ته لیکنه ښیي چې لیکنه ډیلیټ سوې هغه باندې شکل او شو مارکاپ کمنټ راته وښیي لینک راته وښیي نوټیشن ډیلیټیشن یو شی راغلی یو شی ډیلیټ سوی فارمیټ ورکول سوی ګوره کمنټ هم تاسو دا ټوله که انتخاب یې راځي ورسره که نه وي نو بیا نه راځي او بل بالونز دی دغسې ګوره څنګه وکړم شو اونلی کمنټس اینډ فارمیټینګ بالونز که غواړې چې دا ډول یې وښیي یا دا ډول دا ټول دې ډول سپیسیفیک پیپل خاص کړو آل ریویورز ټول تغیرات وښیي اصل یوازې دغه نه که ټول انتخاب کې مثلا بل نفر راغلی به دې کې تغیرات راویستلی دی هغه راته وښیي دا صرف ښودل دلته سره راځم سپیسیفیک پیپل بېرته دا انتخاب نو دا تغیرات راته وښیي دا دی دې لیکوال بل ریویوینګ فن دې ته څه وایي
ریوینګ پان وایل ته تاسو صرف شي وای دا تغیرات خوشی راغلی هغه لیکنو تر هغه لیکنه دا لیکنه دغه چیز اضافه سوي ځینې استسوي ټول تاسو شي دا بیرته است ګوره زورتام په مودي ډول لته وشه او په کې ډول وشه نور هغه ریویو پان اوس ته واړه د تغیرات هم نه دغه تغیر چې راوستل لګول لیکلي په کمنټ کې تاسو وایي دا لیکنه بولډ سوي دی ټالیک سوي تام دا چې کو ورسره ویمنه کدي منه اکسپټ ویمنه کې ونه او کچیر واړه چې اکسپټ اند موو ټو نیکست کدا دې باندې کلیک وکړه دا تغیر یې باندې بل تغیر ته دا چې کوم تغیر شي راغلی اکسپټ دس چینج دا تغیر ومن بل تغیر ته نه زیور په غاځي باندې او بل څنګه وکړه اکسپټ آل چینج شو نه تغیرات ښکار دي ټول ومن اکسپټ آل چینج ټول تغیرات ومن اکسپټ آل چینج اند سټاپ ټریکینګ کدا هم ټول تغیرات منه خو ټریکینګ نه درې نه چې مرتاس پاسورډ کړو کدا هم کلیک ور باندې وکم ټول تغیرات منه مګر ټریکینګ چش کی درې نو او دلته بیا ریجیکټ دا خبر دي سب شکل ردول چې ور چې خبر چش کی را دی مثلا دا تغیر چې درایستل غواړم چې دا رات کړم دلته مکلیک وکړ ریجیکټ دیس ریجیکټ اند موو ټو نیکست دا تغیر ونه مې سره دا به چې صرف نه منل نو ټول راس ټول تغیرات منه بل تغیر ته لاړ سه داغه تغیر ومنه ریجیکټ آل چینج شو ټول تغیرات ښکاري دا هم منه سره او څنګه وکړه ټول مې منه او ټول مې منه څنګه وکړه ټریکینګ وکړه پریویس شاتنی دغه تلل اوس راځم په دې تغیر کې کنټرول زید غواړم شاته لاړ سه پریویس دا او نیکست تاسو را نو شي سره نو دا به